قاري صاحب داسې کله شوي دي چې په تېر نظام کې ته داسې تېر نظامیانو سره مخ شوی پوه شو ته ډېر ښه وړې اوس یاره تقریبا 2014 نه ما اسلامي امارت کې خدمت شروع کړی و روژه مات کړو په دې وخت کې ملګرو غږ و قومندان راغی ځو جنګ ته بس یو ګیلاس اوبه مو وڅښو نور ووتلو جنګ ته موږ لاړو مدرسه کې داسې چغو اواز را چې دننه شلو قرآن شریفونه پراته دي وجاړي قاري صاحب که لومړی کې راته د فدایي تخلص دې څنګه خوښ کړی چې اتفاق هم برابر انشاءالله بیا څوک موږ باندې نشي کامیابې دی او خدای مه کړه چې اتفاق هم خراب شي نو هر څوک به بیا موږ باندې وار کوي موږ په تېر نظام کې خو ډېر ارګانونه کوم ارګانونه یې ډېر بد وړه شپه راغی نو بس 15 کسان یو چرکي کې دننه شو دومره یخني واوره کې دا د لغمان ولایت اړوند د دولت شاه ولسوالۍ او دولت بسم الله الرحمن الرحیم د ولس غږ یوټیوب چینل درنو لیدونکو ستړي مه شئ ښه راغلی په دې هیله چې ټول راته روغ اوسېږئ دا د لغمان ولایت اړوند د دولت شاه ولسوالۍ او دولت شاه ولسوالۍ بیا بیخي اخره حصه ده چې ماته هم نوم نه راځي قاري صاحب موږ راغلي دلته د سیل او چکر لپاره قاري صاحب هم دلته پیدا کړلو او د ده د سټایل د دغه ته چې مې وکتو نو ماته داسې ښکاري چې خو پوخ مجاهد دی قاري صاحب ستړي مه شئ خیر اوس عزت وکړه نوم که واخلئ زموږ لیدونکو ته زما نوم ګوهر علي فدایي دی او د لغمان ولایت د لیشنګ ولسوالۍ اوسېدونکی یم ډېر ښه قاري صاحب که لومړی کې راته د فدایي تخلص دې څنګه خوښ کړی ولا دا سوچ ورکوټ یم اوس فی الحال د لغمان والي د قاري صاحب زین العابدین دا به هلته موږ سره اوسېده بس د دې به راته فدایي ویل مغې نه وروسته په دې باندې مشهور شوم دا پوښتنه مې داسې وکړه چې تا تخلص د فدایي باندې دغه سیمه څه نومېږي دغه دولت شاه ولسوالۍ مربوط ده او شلاګل ورته وایي دا تاسو هم د دې ځای اوسېدونکي یاست نه موږ اصلي لیشنګ اوسېدونکي یو لیشنګ ولسوالۍ نه یو دلته وظیفه باندې یاستئ اوس داسې وظیفه باندې راغلي وو دلته وظیفه مو اوس تاسو سره ملاقات وشو ته راته دومره ویلی شي چې په تېر حکومت کې چې ستا ژوند څنګه اوس څنګه ژوند څومره فرق یې کړی یاره فرق خو خامخا تېر حکومت کې داسې و بس چې ژوند به معلوم نه و کله به یو ځای کې و کله به بل ځای کې و حالات سخته و ځکه چې هغه امریکایان دلته هغوی اشغال کړی وطن ډېر مشکلات و بمبارونه به وتیارې هغه وخت کې به داسې ښکاره نه شو ګرځېدی اوس چې مثال 10 منټه یو کلي ته مزل د هغه وخت کې به مونږ 2 غنټو کې نه شو تللی ځکه سمه لاره باندې نه شو شپې به تلو پټ وډ یا همدغسې اوس خو الحمدلله امن در طرف ته ځي د خدای فضل ده بس څه مشکل نشته امن و امنیت ده نو په دې وجه دا حکومت ډېر ښه ده ستاسو عمر ته په کتو سره چې ګورو عمر مو ډېر کم دی څومره وخت کېږي اسلامي امارت سره یې یاره تقریبا 2014 نه ما اسلامي امارت کې خدمت شروع کړی و 2014 ما شاوخوا 9 کاله کېږي بس هغه وخت کې ما عمر هم کم و تقریبا داسې 14 کاله مې عمر و چې بس امارت سره مې محبت و شوق و بس جهاد سره بس مغې دپاره ووتلو نوره کورنۍ مو امارت سره هغې وخت کې وه که نه ستنات او ټول الحمدلله زموږ ټول هغه د 2-3 کسان کورنۍ هم شهیدان شوي دي نو ټول مشران هغه شته اوس هم مخکې مو اوس هم شته زما 2 ورونه ما نه مشران وو هغه هم شته اوس یو ما نه کشر د هغه هم دی نور مو قاري صاحب 9 کاله مو د اسلامي امارت سره وشول ډېر جهادونه به مو کړي وي ډېر جنګونه به مو کړي وي ډېرې ښې او ډېرې بدې خاطرو سره مخ شوي څه درته ډېر جالب و یاره ورک جالبې خاطرې خو ډېر دي که نه ټول عمر جالب وي ځکه چې سنګر کې اوسېږي غره کې اوسېږي ټول عمر جالب نو بعضې خاطرې داسې و چې یو به درته ووایم د لغمان نه زه خو دغسې و چې د جمهوریت کې تقریبا 18 ولایتونو کې ګرځېدلی یم بس هر ولایت ته به تلو ملګرو سره چکر به مول بس هغې کې 2 ځلې زخمي شوی یم یو ځل بندي شوی یم خو یو جالبه خاطره به درته یم چې دغسې و دې ځای تشکیل تللی د عیشانو جنګ ته کونړ ته تلو بیا دا سلنګار باندې واخلو ډېر سخت حالات و بیا هلته غره کې د کونړ غره کې د لغمان منځ کې غر د هغه کې موږ څه ملګري هم شهیدان شو د عیشانو موږ مخه نیولی و هلته یو 2 ملګري شهیدان شو بیا شپې چې کله شپه راغی نو بس 15 کسان یو چرکي کې دننه شو دومره یخني واوره کې او بیا همدغسې اوسېدو ډېر سخت حالات و د عیشانو هلته کمین هم نیولی موږ ته بیا 3 ورځې تقریبا ډوډۍ نه رسېده موږ ته بیا اخر کې د ننګرهار نه ملګرو الله دې ورته عمر کې برکت واچ هغوی ډوډۍ راوړو نو 3 ورځې وروسته 3 ملګرو ته به یو نانبایي ډوډۍ ته ورکوه نو دغسې خاطرې وو هلته ډېر سخت و بیا هغې نه کته لاړو هلته یو ځای و هغې نوم اوس رانه هېر ده خو هلته خلک چې موږ وکتلو ډېر زیات خوشحال شو هلته یو جګه پایه و هغه باندې د عیشانو بیرغ هغه هم بیا کته کړه نو هلته یو سپین ږیري هم تپوس وکړو کله چې د عیشانو دلته راغله ډېر خلک یې په عذاب کړو دا بیرغ یې کته کړو دلته زلزله وشو وایي دا ځای وه ټول ولخېده بیا هغه پایې نه سړی جګ شو کته کړو هغه وغورځېده وایي بیا وخته بیا زلزله وشو 3 ځلې بیا بیرغ یې کته کړه نو هلته چغې اواز راغی کته یو مدرسه وه مدرسه بند اوس الحمدلله چالان ده چې هلته موږ لاړو مدرسه کې داسې چغو اواز را چې دننه شلو قرآن شریفونه پراته دي وجاړي د جړه اواز د قرآن شریفونه راځي دا موږ خپله وکته هلته نو بیا هغه قصې که وایي دلته وایي دا د عیشان خبیثان راله او د هغو په خپو باندې وهه وایي موږ د طالبان نه د امریکایانو بدل اخلو
او دغسې حالات پیښې مې ولیدل نو په دې باندې ډېر سخته زړونه مې مایوسه شو. هغه وخت په کتو سره د څه احساس وکړو؟ بس داسې وینه مو خوټ کېدم چې دا څه ظلم روان ده، بیخي چا کې د انسانیت نشته، وجدان بیخي ختم ده. دا څنګه مسلمان ده، ځان ته مسلمان وایي، ځان ته څه ویل، خو بیا هم دومره ظلمونه خلکو باندې کول. بس الله تعالی رحم وکړه چې هغې فتنې نه خلک خلاص شو. دا د امریکې او پروژه و، هغې نه الله تعالی موږ او تاسو ټول افغانان خلاص کړه. خالد صاحب 19 کاله مو جهاد وکړلو او بیا هم داسې موږ ته خو په اصطلاح باندې دا ډېره یو شاړه سیمه ښکاري، ځکه نه ورته موټر داسې په صحیح طریقه راتلی شي، نه نور داسې امکانات برابر دي. په دې دومره جهاد کولو سره تاسو ته داسې ښه ځای کې وظیفه نه درکوي اسلامي امارت؟ یاره ولې نه، الحمدلله وظیفه چې هر چېرته وغواړې. بس خو مخکې خو داسې و چې غره کې سړی اوسېده، بس الله سره معامله، اوس دنیا سره معامله، هغه اوس استعداد ته هم ګوري چې یو ځای کې مثال یو سړی مجاهدین خو اکثر مثال غره کې اوسېده، تعلیمونه نه و کړي، نو اوس یو ځای کې تعلیم ځای یو استعداد یو چوکۍ نه، هلته بیا مجاهد عامي سړی کښېني نو هغه بیا هلته صحیح وظیفه نه شي کولی. دې د وجې نه وظیفه هر ځای کې پیدا کېږي. اوس خو به جنګونه نه وي که نه؟ نه اوس الحمدلله خدای فضل ارامي ده، فلحال داسې نشته، خدای رحم دی. انشاءالله آینده به هم داسې اوسېږي. قاري صاحب داسې کله شوي دي چې په تېر نظام کې ته داسې تېر نظامیانو سره مخ شوی پوه شو، ته ډېر ښه وړې اوس؟ ها بعضې پیښې داسې وو چې ډېر بد مو وړو، بعضې پیښې داسې ښه. یو ورځ داسې وو چې شیرزادو کې موږ اوسېدو، هلته هغه دا خلکو موږ ته ویل تاسو ته هغه ډوډۍ به درکوو، الله دې د عوام سره ښه وکړي. مثال دا 20 کاله دا ټول عوام خلک د مجاهدینو سره ولاړو، موږ ته به ډوډۍ راکوو. بیا زه یو بل ملګری موټرسایکل باندې لاړو، یو قلعه څنګ کې موټرسایکل ودرېد، زه لاړم دروازې ته. او ما همیشه دا عادت و، ما 2-3 کاله معسکر هم کړی، مرمي به مې تېره ساته، او چې دروازه مې وټکوه، ما الله په رضا باندې ډوډۍ که څه وسم کېږي راکړئ. نو یو سړی راووته و، خندلې وایي ودرېږه همدلته. چې کله دننه لاړو بېرته چې وته 4 ډوډۍ راوړو یو په ځای باندې. نو چې بیا لږ دې خواته موټرسایکل څنګ ته لاړم، پاس مو کته ټاور ده، سلام یې واچوی، ورځي مولوي صاحبانو الله مل شه. نو دا ډېر ښه خاطر و. ښه هغې خپله نظامیان وو او نظامیان وایي، زه الله مل شه، دا ډېر ښه خاطر و. بله دا چې بټي کوټ کې ویې نیولو، بس ویل چې څه کار کوم؟ ما ورته ویل مدرسه کې سبقونه وایه. هغه اربکي راته ویل ما مدرسه کې وخت تېر کړی. مال ښه وایي مدرسه کې څه کوې؟ مال مدرسه کې خلک څه کوي؟ سبق وایه. دې وخت کې یو بل هغه شانه برچه باندې ووالمه. ما ورته څه کوې؟ بل ملګري هغه هم خبره وکړه، بل ملګري په دې اوږه باندې برچه باندې وواله. نو بیا ویل رښتیا حال وایي. ما ورته چې تاسو نیولي یو څه ووایو، تاسو ثبوت لرئ به خامخا موږ یې نیولي. نو بیا هغه یو دان ورته دا وخت راځي نو هر چا وخت ده، بس څپېړې ورته ونیو، کالي ورته وشکې، وایي ورشه خدای دې راوله چې ما دې بچ کړي، ما نه دې بچ کړي. داسې بعضې وو، بس داسې بېسوره خبرې به م کولو. بیا هلته ونیولو نو ډېر تپوسونه کوو. بیا ما ته ویل کوچی خو نه یم، ما الحمدلله زه مسلمان یم، کوچی نه یم. د کوچیانو نه به ډېر بد وړو. بیا ما سره ډېر ښه سلوک کوو. بیا هغه ځان راوړلو ننګرهار ته، بیا هلته تقریبا 7 میاشتې پورې هلته بندیانو، بیا کابل ته وړو. نو ته خو یې د جنګ په جریان کې مې نه وې نیولی، سلام در سره نه وه، بیا ګزارې ولې کوو یا برچې وارې ولې کوو؟ نو ولا چې اصلا کې د اربکیان چې ډېر بد اخلاقه وو، بس منځونه به م نه کول، داسې چې زیاتره به داسې نیشیان وو. بس چې هغوی څه ویل بس ورته صحیح ده، خو بس څه مشکل نه وکړ، لږ خبرې دې خواخوا کوو، بس ډارې ګوار به یې کوو. په تېر نظام کې خو ډېر ارګانونه، کوم ارګان یې ډېر بد وړه؟ یاره اربکیانو د هم د استخباراتو والا، ځکه موږ چې کله تحقیقاتو کوټې ته ویوړو، هلته لیکلي وو انجای خدای نیست، هلته دا لیکلي وو سخته وهل به راکړو، یو به چیس کړو بل به لګیا وهل به راکړو. بیخي رحم زړه کې نه و چې یاره دا انسانان دي څه دي. څومره وخت بند مو تېر کړو؟ یاره تقریبا 11 میاشتې کېده، 7 میاشتې مې ننګرهار کې وو، نور بیا کابل ته وړو. بیا فتح نه وروسته خلاص شو که نه مخکې؟ نه مخکې هلته زندان کې هغه ګوشتې ولسوال مغه ملګری شو، مغې د وجې نه هغه ډېر مالدار او ورونه، بس هغې پیسې ورکړې، بیا زه هم ورسره خوشی شوم. کوم وخت کې در باندې داسې عجله کې غږ شوی دی پوه شو چې ته یو شي کې مصروف یې او تا باندې عجله کې چې هله جنګ دی او راځه؟ ولا داسې خو ډېر شوي، خو یو پیښه ده همدلته الیشنګ کې تقریبا 2019 کال و، ماښام روجمات ته ناست وو، جومات کې چې اذان وشي بس روجمات کو. په دې وخت کې ملګرو غږ و، قومندان هغه وایي ځو جنګ ته، بس یو ګیلاس اوبه م وڅښو، نور ووتلو جنګ ته. بیا هلته لاړو تقریبا هغه پیشنمۍ پورې بیا هلته جنګ و، او بیا هغه ځان واپس راغلو. دا وخت ډېر عاجله و، بس یو ګیلاس اوبه م څښلي و خلاص. خالد صاحب دا چې تاسو دې ساحه کې ډېر پاتې شوي په وظیفه باندې، هم په جمهوریت کې هم اوس زموږ په خپل نظر باندې د دغه ساحې د خلکو لپاره خو د ژوند هېڅ امکانات نه دي برابر، سهولتونه نه دي، ډېر سخت نه دی ژوند دی؟ یاره ولا دغسې ده، اوس داسې چل ده چې دی خلک اوس بلد دي دې سره، داسې ژوند سخت ده. بس د ګوره سړکونه هم صحیح نه دي، خراب دي، داسې هم داسې ده چې بس دومره سهولت ورته برابر نه دی، پټي مټي داسې امکانات هغه هم نه لري د اقتصاد، بس اوس ورسره بلد دي، په دې سره خوشحال دي. بس د الله تعالی نظام د هر چاته هر ځای کې هغه خپل ځای ورته ښایسته کړی دی، ښه جوړ کړی دی، بس زړه کې ورته مینه اچولی. بس دلته زندګي تېرېږي، خو سهولت ډېر کم ده نسبتا چې ښارو علاقو ته ګورې نو دلته سهولت ډېر کم ده. زموږ لیدونکو ته څه پیغام لري وروستۍ کې؟
بس پیغام یې دا ده چې دا د الله تعالی ډېر لوی نعمت ده موږ او تاسو ته راکړی د اسلامي نظام ده بس په دې باندې شکریه ادا کړو بس آینده کې چاته دا هغه وخت ورنکړو چې بیا راشي موږ وطن بیا وران کړي ځکه چې هېڅکله هم دلته 20 کاله ګوره 108 دولت امریکایي جنرال نظامي او غیر نظامي افغانستان کې اوسېده وطن هم وران یې کړه جوړ یې نه کړه ځکه وایي وطن جوړه وطن به یې جوړه خلک یې ټول شهیدان کړه مخبرون د کوکنارو پټۍ جوړ شو دومره بیرغونه دومره نو دې نه دا ښه خبره چې څوک هم وطن نه جوړوي چې موږ او تاسو خپله جوړ نه کړو دا ټول ملګرو ټول مسلمانانو د وطن ټول ته مې دا هیله ده چې بس دا اسلامي نظام ده چې کوم غلطیانې پکې هغه باید اصلاح کړو او داسې نه وایه چې یاره دا نظام ښه نه ده دا اسلامي نظام د خلک شته هر رقم خلک شته او بیا چې اصلاح به یې کړو اصلاح په نیت باندې دا وطن خپله په ګډه خپله جوړ کړو چې اتفاق هم برابر وي انشاءالله بیا څوک هم موږ باندې نشي کامیابې دی او خدای مه کړه چې اتفاق هم خراب شي نو هر څوک به بیا موږ باندې وار کوي موږ به دا امن اخلي ډېره مننه تاسو نه هم ډېره مننه چې راغلئ او دلته موږ سره مرکه او کلام عزت وکړو السلام علیکم ملګرو له تاسو هم ډېره زیاته مننه چې تر دې دمه پورې راسره وئ موږ مخکې یادونه وکړله چې دا قاري صاحب سره ناڅاپي مرکه برابره شوله کله چې موږ دلته راغلو د امنیتي ځواکونو او د دغه ځای امنیت یې ټینګه کړی او موږ هم وغوښتل چې د دوی سره یو څو دقیقې خبرې وکړو د دوی هغه د زړه خواله هغه د زړه درد تاسو ته هم وښایو چې دوی په زړه کې څومره درد لري څومره خوښي لري د عوامو لپاره موږ او تاسو لپاره څومره خوښي دوی په خپل زړه کې لري خدای وکړي چې دا خپرونه هم لیدلې اوسي او یو څه خوند مو ترې اخیستی وي تر بیا ښې چارې